ښاغلي رازق د ترور پرونده یې چیرته ورسېده؟ تاسو ته مشخصا د هغه د ورور په صفت معلومه سوه چې د هغه د مرګ تر شا د چا لاسونه وه؟ هغه د عیسی د خوا څخه و او د هغو د مزدوران د خوا څخه وه او د دې موضوع دا به یو صفحه درته وایم چې د غچ په مورد چې زموږ ته په وسه کېږي موږ به دې ته چمتو یاستئ چې د جنرال صاحب رازق قاتلین وبخښئ؟ زه د طالب سره مشکل نه لرم، موږ د هغه سره مشکل لرو چې د دې نظام په خلاف ولاړ. که دغسې یو نظام جوړ شي هغې کې طالب هم یو برخه واوسي، که یو طالب مثلا د قندهار والي واوسي، ته بیا چمتو یې یا طالب قندهار امنیه قمندان واوسي؟ یا طالب چې د دې بیرغ لاندې راشي په یو کې چې اوس اوسي درازم کېږي نه، کې مشکل نه لرو. که نظام طالبانو ته وسپارل څه کوئ بیا؟ څه برنامه لرئ حداقل؟ دغه حال به لکه اوس روان دي. مقاومت؟ نه، کله کله طالبان وایي چې جمهوریت د پردیو نظام ته دوی ته د منلو وړ نه ده. د دې څڼکیو لنډې پیسې هم د چا نه دي په کار. سوله د عیسی سره باید وشي.